مونږ خلکو ته څومره تکلیفونه ورکو، مونږ خلکو ته څومره سازشونه جوړو. مونږ وایو چې دا بل انسان به څنګه په تکلیف کیږي، دته به زه کم ځای کنده کنم چې دی پای کنده کې ورته وشي. او یاد وساته کله چې د بل مسلمان ته کنده کنسته په دغې کنده کې به په خپله پریوځي. کله چې دیم د بل مسلمان ته سازش کو په دغې سازش کې به په خپله ګرفتار کېږي. د نبي علیه الصلاة والسلام عادت مبارک ده چې څوک به هم بیمار شو نبی علیه السلام به یې پوښتنې له ورته کو هغه کافر و که مسلمان و که هغه مشرک و که هغه یهودي و. تاسو به ډېر واقعیت داسې اورېدلي چې د یهودیانو بیمار فرسیلم نبی علیه الصلاة والسلام ورغلی دی. نه ابو جهل چې وکتل چې یاره دی خو د هر سړي بیمار فرسیل او تپوس له ورځي، راشه اوس ورسره یو کار کومه ځان یې په زور باندې ناجوړه کو، ځکه دا ورته پته و چې دی به زما تپوس له راځي، نو ځان یې په زور باندې ناجوړه کو او په لاره کې یو کوې وکنسته. د کور ته چې کومه لار راتله په هغې کې یو کوې وکنستو او د پاسه یې پې داسې یو کچه غونته کې سفر وکړو، لښتې مختې پې کېښودې او بیا یې پې خاوره ور واړوله، کچه غاړې ورله جوړې کړې. نو دی به وایي چې دا لاره ده، نو دی چې څنګه په دې خپه کېږي ښکته به ورته وشي، چې ښکته ورته وشي په تکلیف به شي، په دې کې به ننوځي، یا به بیا موږ د پاسه ورته وکړو نعوذ بالله مړ به یې کړو، موږ به خلاص شو نعوذ بالله. دا یو سازش یې جوړ کړو، ځان یې بیمار کړو، کوې وکنستو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام پسې یو کس ولیږو چې هغه ته ووایه چې ابو جهل بیمار دی، هغه خبره کړه ابو جهل بیمار دی. کس ورغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل وی عمرو بن هشام چې دی هغه بیمار دی، ابو جهلو. نو تماشې له نه ورښکاره کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ولې نه راځئ چې تماشې وکړو که نه، چې هغه بیمار دی خو پوښتنې له تله غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو. ابو جهل خوشحالېده ځه چې کوې مې ورته کنستی په دې کې به ورته وشي. چې څنګه په لاره باندې را روان دی فورا جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغی، وی د الله پاک پیغمبره مخکې لاړ نشي، مخکې لاړ نشي. ولې؟ وی ځکه تا ته په لاره کې کوې کنستی دی، په لاره کې کوې کنستی، سازش یې درته کړه، مخکې لاړ نشي. نبی علیه الصلاة والسلام د لارې نه واپس شو. چې واپس شو ابو جهل خبر شو، وی نبی علیه السلام د کور خوا ته را رسېدلی خو واپس روان شو. بیا واپس شو، هغه ډېر زیات وارخطا شو، وی ښه دې زما کور ته رانږدې شو، بیا څنګه واپس شو. دا خبره تېره شو خو رامنډه یې کړه، چې د کور نه یې رامنډه کړه. دا تېر چې ما په لاره کې کوې کنستی دی، چې رامنډه کړه بس په هغې کوی چې خپه کې خو په خپله ورته ښکته لاړ. کوی مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي. رامنډه کړه په کوی چې خپه کې خو د په خپله ورته ښکته لاړ. چې ښکته ورته لاړو د پاسه پې خاورې مورې هر څه ورلو چغې کړې خلک چې راټول شو، ال ابو جهل کوی ته ورتاو شوی، ابو جهل کوی ته ورتاو شوی دی. خلک راځي رسۍ راوړي خو چې رسۍ ښکته کوي هغه لنډېږي. چې هر څومره اوږده رسۍ راوړي خو چې کوی ته ورښکته شي هغه څه شي لنډه شي. دا د نبي علیه السلام معجزه وه. خلکو وس یې وکړه خو ابو جهل د کوی نه چا راونیستو، ابو جهل د کوی نه نه ایستلی کېږي. خلکو وس یې وکړې. ابو جهل ورته وایي ځان مه ستړی کوئ د ښکتې نه، نور راله تکلیف را کوئ، د پاسې غاړې یو راځئ خاورې را باندې راتاووئ، په خاورو کې خو نیم پټ کړمه، نور تکلیف را کوئ، تاسو ما نشئ ایستی، ستاسو کو ډېر وس یې وکئ ما نشئ ایستی. وی څنګه؟ وی ما به هغه څوک وباسي چې چاته ما دا کوې کنستی. هغې پیغمبر ته ووایئ محمد ته صلی الله علیه وسلم هغه ما ایستی شي، بل څوک ما نشي ایستی. هغه پسې سوال جواب وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل شو وی ابو جهل وی چې ما دې ایستی شي بل څوک مې نشي ایستی، راشه هغه روباسه. نبی علیه السلام ډېر مهربان و، ډېر رحم دل و، په زړه ډېر زیات نرم و. وی ټیک ده اگر چې دا کوی د ما ته کنستی و، اگر چې دا سازش د ما ته کړی و، خو زه به یې روباسم، هېڅ خبره نه ده. چې د کوی غاړې د نبی علیه الصلاة والسلام راغی، عمر ابن هشامه روباسم دی خو یو شرط په زما منې. یو شرط نه چې څومره شرطونه وایي ټول درله منمه، خو ما د دې کوی نه خلاص کا، دلته مرمه په دې ځای کې اړو خښېږمه، خو د دې ځای نه مې خلاص کا. وی څه شرط دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی شرط مې دا دی چې راودې باسم په ما به ایمان راوړي، په ما به ایمان راوړي، الله به یو مني، ما به د الله تبارک وتعالی پیغمبر مني، ایمان به راوړي. وی زه یوازې نه دا ټول کوم مې وپته ایمان راوړي، خو ما د دې ځای نه وباسه، ایمان در باندې راوړم، وعده مې در سره ده. دا د نبی علیه السلام معجزه وه چې څنګه لاس مبارک یې ښکته کړو چې ابوجهل له چې دي کور کړه بره د کوی نه راوخېږي، چې بره یې راوخېږو که نه چې څنګه راووتو نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وویل ویره څه لوی جادوګري ښه څه غټ جادو دې کړی و،
ستا د جادو مقابله نه کېږي. ګوره الله تبارک وتعالی چې څوک بېلارې کي که نه د هغه په لار کول بیا ګران دي. کم انسان چې الله بېلارې کو که نه د هغه په لاره کول بیا ګران کار دی. د ابوجهل چې څنګه د کوی نه یې راوکاږو ډېر ډېر لوی جادوګر ښه غټ جادو دې کړی و، غټ جادو دې کړی و. الله نو بل انسان ګوره تکلیف یې چاته ورکو؟ نبي علیه الصلاة والسلام. دا سازش یې چاته جوړ کړو؟ د نبي علیه السلام د کوی د ورته اولو. الله پکې پخپله ګریبتار کړو. ولا یحیق المکر السیء الا باهله. چاته چې د بد تدبیر کو په دغه تدبیر کې به پخپله ګریبتار کېږي. چاته د کنده کنسته په دې کنده کې به پخپله غورځېږي. بل ته کندې مه کنه، بل خپې مه وهه، پخپله به رسوا شي او ذلیل بشي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو انسان ګناه کوله او په کجاوه کې دننه کوله، دننه تاسو مخکې لیدلي کجاوه باندې به پردې وي یو ډولۍ غونته به وه. د خلکو نه دا ګناه په دې کجاوه کې دننه په دې ډولۍ کې کوله، په ګوټ کې کوله، خو دې ګناه کې بل انسان ته تکلیف ورکول مقصود و. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به د خلکو په مخ کې باندې رسوا کړي. د خو دا ګناه پټه کوله، د خلکو نه پټه کوله، خو مقصد به دې ګناه کې د بل مسلمان تکلیف کولو. الله تبارک وتعالی به دا انسان د خلکو په مخ کې رسوا کړي اگر چې د خلکو نه پټه. بل انسان ته تکلیف مه ورکوه، بل انسان ته ضرر مه ورکوه. د موسی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو مالدار سړی، مالدار چې نوم یې قارون دی. بعضو علماو لیکلي دي مورخینو چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و، بعضې وایي چې نه د تره زوی نه خو هسې رشته دار و. دی منافق و، په ظاهر کې په موسی علیه السلام ایمان راوړی و، خو د زړه نه یې نه و منلی، د زړه نه یې نه و منلی. او الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی و، بېدریغه مال. مورخینو لیکلي دي وایي د ده غټې غټې بنګلې وي او د بنګلو دا دروازې چې کومې دي که نه په دې دروازو باندې د سرو زرو کار شوی او په دې کې ملغلرې او جواهرات پې لګولي او په بنګله کې به دا قنادیل ډیوې مونږ چې ورته اوس نن سبا پانوسونه وایو دا راځوړندې راځوړندو ډېر عجیبه عجیبه بنګلې رخ کړې وي. په سوونو اوښان، په سوونو اسونه، تاریخ لیکي وایي د اسونو چې کوم زینونه و که نه په هغې باندې به دا کار د سرو زرو شوی. د اسونو زینونه د سرو زرو جوړ دا کار به پې د سرو زرو و. غلامان او وینځې دی په سوونو. الله تبارک وتعالی ورله ډېر یو بېدریغه مال ورکړی. خو مورخینو لیکلي دي وایي دا مال یې په حرامه طریقه جمع کړی. یو درې کاره به یې کول. یو کار به یې دا کو سود به یې کو، سودخور و قارون سودخور دا مال ډېر زیات په سود راټول کړی و. د مجبور سړي د پیسې قرض ورکه هلکه پلانکي تاریخ لپاره بیا 10 ډبره پرې راکوي، 10 ډبره به راکوي. ښه چې تاریخ په پوره شو پیسې راکوي، یاره ما سره خو نشته، ښه پلانکي تاریخ ته به 20 ډبره راکوي، بیا هغه تاریخ نشته بیا به 50 ډبره راکوي. پیسې به ورو ورو ختي، یعنې ده به چې قرض ورکړو پیسې به ورته راتلې او قرض به نه ختمېدو. سود خو وي داسې که نه، چاله لاک روپۍ ورکړي چې تاریخ به شاټ کېږي نو 10 پسې خېږي، نو دې ته بیا لږې لږې وصولې او قرض ختمېږي نه ځکه چې په بره روان دی. نو یو سودخور و دی، سود به یې کو. دویم به یې دا کو چې کوم زمیندار به مجبور و مجبوره د هغې نه به د 3 او 4 کالو په حساب سره فصلونه واغستل ارزان او بیا به یې پې واپس ګران خرڅول. اوس هم داسې کېږي که نه، فصلونه به یې ارزان اخیستل د مجبوره زمیندارو نه، نغدې پیسې به ورکړي او بیا به یې پې ګران خرڅول. دویم به یې دا کار کو. او دریم دا چې په ناف تول کې به وي کمې ډېر زیات کو، په ناف تول کې به یې کمې کو، تله به یې نیغه نه ساتله. نو په دې یعنې په ډوک ډوک باندې مال را جمع کړی و. لنډه دا ده مال یې په دې طریقه ډېر کړی و، ډېر زیات مال وله الله ورکړی و. موسی علیه الصلاة والسلام حکم وکړو وایي د مالدارو نه زکات اخلئ او غریبانانو له ورکوئ. د زکات حکم یې وکړو. دا خبر ده ته راورسېدو، ده وایي دا ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس راباندې زکاتونه هم ورکوي. ده ته خو د ځان پته وه که نه چې مال خو الله ډېر مال را کړی دی. قرآن کې الله تبارک وتعالی د هغه متعلق فرمایي وایي د هغه د خزانو چابیانې به دا لویې ډلې ګرځولې، غټې ډلې به د ده د خزانو چابیانې صرف ګرځولې. د 1 تن، د 2 تنو، د 3 تنو د ګرځولو چابیانې نه وي. هسې چې چابیانې دومره وي نو دا خزانې به څومره وي. بیا په دې خزانو کې دا مال څومره پروت و، خو ډېر مال یو که نه، نو پای کې خو بس لږ زکات نه و، پای کې خو به ډېر زکات و. نو چې موسی علیه السلام د زکاتو فرمایل چې د مالدارو نه زکات اخلئ غریبانانو له ورکوئ، نو ده وویل وایي ښه
ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس رانه پیسې م اخلي، اوس رانه زکاتونه م اخلي. داسې کېږي ښه مالدار سړي باندې زکات. بعضې مالدار ښه مالداران پکې ډېر زیات شته دی، ډېر مالداران پکې داسې هم شته چې د خپل زکاتو سره ډېر فکر وي، خو اکثر داسې پکې هم وي چې یاره د زکات دا ټکې پې ډېر بد لګي، ته ورته وایي زکات ورکړه دا ټکې پې ډېر بد لګي، او هغې له هم حیلې او بهانې جوړوي. زکات به هغې سړي له ورکوي چېرته اشر غوبل له وله راځي، او چې چېرته رانغی که نه هلکه پلانکي غریب له پکې زکات ورکړه که نه هغه مشی دی سړی، هغه اوس غریب نه دی. ما ورته وایي چې پلانکي کار له راشه نه راته راله، دا زکات یې سره نه کېږي، دا ځان له سنبال که سړیا ټیک شي که نه ځان له دې کار کتلی، څوک دله اشر له راځي، څوک دله غوبل له راځي، څوک د دیرې ته حاضري کوي، هغه له به زکات ورکومه او چې نه راځي زکات نه ورکومه، دا زکات یې سره کېږي نه. ځان له سنبال کا چې په مخ ملازه باندې زکاتونه ورکوي. زکات به غریب له ورکوي کو تاله راځي او که نه راځي. نو دا زکات دا فرض دی، ګورئ دا ورکول پکار دي. په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ دا ډېرې دي، 40 روپۍ دا څه شی دی چې 1,00,000 روپۍ الله درکړي دي نو دا 2,500 دي پکې نه که نه. نو په قارون باندې هم د زکات دا خبره ډېره بده ولګېده. او څوک چې زکات نه ورکوي، حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به دا مال نه دی، مال د چې زما مال دی او زما مال دی، الله تبارک وتعالی به د دې نه یو غټ حمار جوړ کړي، شجاع اقرع حدیث مبارک کې راځي، گنجې مار گنجې مار. گنجې به ځکه وي چې د زخرو به ډک ډېر وي، پکه په دې سر کې به دومره زخر وي چې په هغې به ویښته نه راخېږي. دغه خامار به داخله د ده په دې وښکو کې به یې ورکړی، دله به ټکونه ورکوي، ټکونه به دله ورکوي، او دغه مار به ده ته وایي انا مالکه و انا کنزکه. زه په حقیقت کې مار نه یم، خامار نه یم، زه په حقیقت کې ستا هغه خزانه یم منګول چې د را باندې کلکې کړې وي. انا مالکه زه ستا مال یم، و انا کنزکه زه ستا خزانه یم، خو تا ته الله حق نه ورکو. الله تبارک وتعالی و زما نه خامار جوړ کړی، زه په تا مسلط کړی. په میدان محشر کې به دغه مال چې ده ته زکات نه ورکو د یو خامار په شکل به الله په ده باندې مسلط کړي، مسلط. دی وایي زما مال زما مال زما مال، دا مال پاتې کېدونکی دی. ښه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل وفرمایل چې ستاسو خپل مال خو خوښ دی که د وارثانو مال خو خوښ دی؟ خپل مال خو خوښ دی که د وارثانو مال خوښ دی؟ صحابه کرامو فرمایي الله پاک پیغمبر خپل مال خپلې نو سړي خپل مال خوښ نو د وارثانو په مال څوک څه کوي؟ زمونږ خو د ټولو خپل مال خوښ دی. د الله پاک پیغمبره د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بیا پوښتنه وکړه د الله پاک پیغمبر د خپل مال پکې کم یو دی او د وارثانو دا مال پکې کم یو دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایي وی خپل مال خو هغه دی چې د ځان نه خو مخکې ولېږو، د ځان نه چې د مخکې ولېږو دا ستا خپل مال دی، او دا کم چې ستا نه پاتې کېږي دا د وارثانو مال دی چې د الله په لاره کې دې ور نه کړو سبا به مړ شو، دا چا ته پاتې شو؟ وارثانو ته پاتې شو که نه. د قبر خاوره به دې لا وچه نه چې دلته به حساب کتاب شروع، یو وي دا پلانکې شی زما او دا بل وي دا زما. قبر له دې ورتلم نشته دی، دلته به په مال باندې جګړې شروع شي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی خپل مال خو هغه دی چې د الله په لاره کې دې ورکړو، د ځان نه دې مخکې ولېږو، دقه ستا مال کم چې دې مخې ته لېږلی دی، او د کم باندې چې دې منګولې کلکې کړې وي دا خو د وارثانو مال دی، هغوی ته پاتې شه، د هغوی شی دی چې اوس پې څه کوي نو کوي به پې نو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کله چې انسان مړ شي وفات شي که نه د ده سره د قبره پورې 3 څیزونه ځي، 3 څیزونه ځي. کم ځي؟ مال ورسره ځي، اهل و عیال ورسره ځي، عمل ورسره ځي، دا 3 څیزونه ځي. مال ورسره ځي، مال څه شی دی؟ په کم کټ کې چې اخیستی دا مال دی، دا کم کمبل چې پې د پاسه خور دی دا څه شی دی؟ مال دی. نو چې کله مړی دفن کوئ نو هغه کمبل ته واپس کور ته راوړئ که نه راوړئ؟ هغه کمبل ته هم راوړئ، هغه کټ ته هم راوړئ، مال ته هم واپس شي، اهل و عیال ته هم واپس شي. پلار یې اخیستی هلته په یخو خاورو کې کېږده، زوی ترې را روان شي، زوی یې اخیستی په دې یخه یخنۍ کې په دغه یخو خاورو کې کېږدي، پلار ترې را روان شي، اهل و عیال ته واپس راځي که نه راځي؟ ډېر خوږ خاوند یې، ډېر خوږه ښځه یې، ډېر خوږ بچی یې، هلته په دې خاورو کې ومنډي او واپس ترې را روان شي. نبي علیه السلام فرمایي مال ته هم واپس راځي، اهل و عیال ته هم واپس راځي، صرف یو شی ورسره پاتې کېږي چې هغه څه شی دی؟ دا عمل دی. دا ورسره د قبر ته لاړو، دی زما مال او زما مال او زما مال او زما مال، دا کمبل در سره هم سبا نږدې په قبر کې وایي څه شي دی دغه تګ دی، هسې به یې وایي نه خوري، نو ولې خرابوي دا کمبل؟ هسې وایي نه خوري، په دې قبر کې هسې ورستېږي، دا کمبل ورسره سرک دی، کور ته یې ترې راوړی، دا خو موږ نوی کمبل لا اخیستی و د صندوق نه،
داسې ده که داسې نه ده الله په مال باندې منګولې مکله کوئ خبره مې څه کوله نو موسی علیه السلام حکم وکړو وی قارون ته ووایه چې زکات ورکړي قارون وی یاره ایمان مې راوړی دغه پوره ده که نه سره زکاتونه څه شي اخلي بهرحال موسی علیه السلام ته وویل شو یا سړی خو لږې ګډې وډې غونته خبرې کوي ظاهر کې خو ځان ته مسلمان وي که نه سړی خو زکات نه ورکوي موسی علیه السلام لاړو ووایي که قارونه الله ډېر مال درکړی دی ډېر زیات مال یې درکړی دی لږ غونته کې زکات یې ورکړي دا د غریبانانو حق دی په دې باندې ستا د مال هېڅ هم نه کېږي بهرحال ده دا خبره ونه منله خو ضد واغستو ضد واغستو یوه ښځه یې ولمسوله وایي زه څه پروګرام جوړوم او چې څومره پیسې پکار دی هغه درله درکوم دا پیسې والا خو ته به دومره کرلې کار وکړې چې ته به په میدان کې په مجلس کې د خلکو په مخ کې وپاسې او په موسی علیه السلام به بدنامي لګوي دا کار به کوي ښځې وایي زما کار خو پیسې دي چې پیسې راکړي پیسو دپاره خو نن سبا هر سړی هر څه کوي که نه مرګونه پرې خلک کوي نو قتلونه پرې خلک کوي نو دشمني به دې ورسره نه جان پهچان به دې ورسره نه ستا په سر به د بل نه پیسې اخیستې و به دې ولي دومره لاس د خلکو ورځي دومره لاس د خلکو ورځي که نه هلکه تا سره خو بد نه دي کړي ستا ورسره کمې دشمني ده ستا په سر به یې پیسې اخیستې پیسې څه شی دی دومره انسان چې دا زړه سخت شي که نه د ګټې نه هم سخي بیا ښه هغې سړي ته به ټوپک ونیسي وبه یې ولي ډز وبه یې ولي ولې دې ویشته لکه دشمني دې ورسره وه نالګي دې ورسره وه څه بد دې تې لیدلي نه هېڅ هم نه ولې دې ویشتو هله په 1 لاک روپۍ چا راکړې وي نعوذ بالله پیسو دپاره هر څه کېږي که نه نه ښځې هم پیسې واغستې بهرحال قارون وي یاره موسی علیه السلام دې خلکو ډېرې بدعملۍ شروع کړي دي بدکارۍ پکې هم زیاتې شوي نور څه هم زیات شوي نور څه هم زیات شوي دي زه یو مجلس لګوم دې خلکو ته لږ واعظ نصیحت وکړه موسی علیه السلام ډېر خوشحاله شو زه چې د قارون زړه لږ سم شوی دی ښه سړي سره خو ډېر فکر دی وایي چې زه لوی مجلس خلک راټولم او ته ورته بیان وکړه موسی علیه السلام خوشحاله شو مجلس ولګېدو ډېر غټ مجلس ولګېد قارون خلک راټول کړی دی موسی علیه السلام پاسې د بیان یې شروع کړ پلانکی ګناه داسې ده پلانکی ګناه داسې ده په هر ګناه باندې بحث کوي حتی دې پوهې چې چا بدکاري وکړه او شادي شده واده والا سړی و د دې ګورې په شریعت کې سزا دا ده چې دا به وجلې کېږي سنګسارېږي به دا خبره چې وکړه یو سړی پاڅېدو وایي هسې موسی خو دا ګناه ستا نه وشي نو بیا موسی علیه السلام یې خو زما نه هم دا ګناه وشو ما به هم سنګساروئ په سزا کې پیغمبر او عام کس یو شان دی سزا به ټولو ته ورکېږي وایي ښه خو دا ګناه ستا نه شوي نو تا به هم سنګسارو وي او په دې کې یو جینۍ پاڅېده موسی دلته وایي چې زنا بد کار دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی ګوره د الله نه هم نه یېرېږي تا خو زما سره دا کار کړی دی په ډک مجلس کې پې تهمت ولګوي تا خو زما سره بدکاري کړې ده او نورو خلکو ته واعظ او نصیحت کوي په خپله دا کار کوي هسې هغه پیغمبر و پیغمبر د ګناه نه پاک دی پیغمبر د ګناه نه معصوم دی معصوم ګوره دا خبره یاد وساتئ ښه قبل النبوه بعد النبوه پیغمبر د ګناه نه څه دی معصوم دی نبی علیه السلام فرمایي وایي زه ماشوم وم وړوکی وم په مکه مکرمه کې د ټنګ ټکور یو ځای کې مجلس او پروګرام و دا خلک چې د حجرو ته د جړاګانو ډمې راولي که نه نو داسې څه ډمې خلکو راوستي نو هلکان تللی نو زه ورسره هم لاړم چې زه ورسره لاړم په حجره کې ناست وو خو لا ډمې راغلي نه وي پروګرام لا شروع شوی نه و وایي چې زه څنګه کېناستم الله په ما باندې خوب راوستو اوده شوم چې سهار غونته کې ټایم کېدو هغه ملګري زه راویښړم چې پاس هم ته خو دی ما ورته چې څنګه چل دی هغه ټنګ ټکور هغه مجلس به کله شروع کېږي وایي چې ختم شوی دی ته لا اوده یې نبي علیه السلام فرمایي زه الله د هغې نه محفوظ وساتلم ما هېڅ هم نه دي لیدلی نه مې اورېدلي دي الله اوده کړی وم الله پیغمبر د ګناه نه څه وي محفوظ وي هسې نو خبره مې څه کوله پیغمبر خو د ګناه نه محفوظ دی یو عام داعي دی خلکو ته دعوت ورکوي د نیکۍ حکم کوي او په ډک مجلس کې هغه ته خلک وایي چې مړه وایي یو څه کوي بل څه دا د هغه دپاره څومره د درد خبره ده که نه په خپله دا ګناه کوي موږ ته وایي چې مه کوه اوس ما ته یو تن وایي چې مولوي صاحب موږ ته لګیا په خپله دا ګناه کوي نو دا خبره په تاسو اثر وکړي بیا چې په ما کې یو ګناه موجوده او تاسو ته هم چې داسې مه کوئ په خپله به چې مولوي صاحب په خپله لګیا موږ ته ښونې کوي دا بیا اثر نه کوي ښه نو موسی علیه السلام ته هغې زنانه وویله موسی په خپله دا کارونه کوي زما سره د بدکاري کړې ده او موږ ته نصیحت کوي موسی علیه السلام وی ای زنانه ستا د په هغې ذات باندې قسم چې ته یې پیدا کړې
ستا دې په هغه ذات باندې قسم چې تا ته د ښکلی شکل درکړی دی ته رښتیا ووایې چې یقینا دا کار ما تا سره کړی دی دې زنانه چې د الله نوم واورېد که نه چې ستا دې په هغې ذات باندې قسم یې چې ته پیدا کړې زنانه په رپېدو شوه چې د الله نوم یې واورېد په رپېدو شوه وي موسی ته د الله رښتینی پیغمبر یې خو ما له قارون پیسې راکړې وې چې ته به داسې ووایې ته پاکې ما قارون نه پیسې غسې ما صرف د پیسو دپاره په تا باندې تهمت ولګوي موسی علیه السلام زړه ته ډېر درد ورسېدو د قارون په دې کار باندې کله چې ستا په عزت باندې حمله وشي که نه ستا په عزت پسې څوک خبرې وکړي که نه دا زړه ته ډېر درد ورکوي ډېر تکلیف ورکوي چې یو کار در پکې نه یو خلک درته ووایي چې تا دا کړي او تا دا کړي دا سړي ته ډېر تکلیف ورکوي موسی علیه السلام ته ډېر تکلیف ورسېدو لاس یې اوچت کړو وی الله دا قارون تباه کړه الله دا قارون تباه کړه زما په عزت یې حمله وکړه فورا ځمکه کولاو شو قارون پکې دننه شو د خپو نه یې راونیوو قارون چغې کړې خلکو ورته کتل وی موسی ما خلاص کا موسی علیه السلام ځمکې ته وی نور یې راوکاږه چې نور یې راوکاږه نامه یې پورې راوکاږو قارون چغې کړې ما موسی خلاص کا موسی علیه السلام وی ځمکې نور یې راوکاږه نور یې راوکاږه حتی در دې پورې چې قارون ډوب الله یو ځل موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرمایلی موسی دا قارون ډېر سپیره شی و ډېر بېکاره سړی و ګوره تا ته بار بار چغې والي چې ما خلاص کا ما خلاص کا نه که نه الله د معاف کېدو نه وکړه ګوره په ما یې تهمت لګولی و ډېر رزیل سړی و ځکه مې نه معاف کو الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل که دې رزیل ما ته یو ځل چغه والی و چې الله ما خلاص کا ما خلاصوم خو ما ته یې اواز نه کو تا ته یې چغې والي چې موسی ما خلاص کا الله دومره مهربانه ذات دی ښه تو ما ته یو ځل ولې قانون کړی چې الله ما خلاص کا دې ما ځمکې نه بار ته ایستو خو هغه ما ته اواز نه کو تا ته یې چغې والي چې موسی ما خلاص کا ستا پې ترس نه راته نو تا به وایي ځمکې راوکاږه الله قارون د چا خلاف سازش کړی و د موسی علیه السلام الله په خپله رسوا کو په خپله د خلکو په مخ کې باندې ذلیل کو الله د بل چا خلاف سازشونه مه جوړوئ بل چا ته کندې مه کنه په بل چا تهمتونه مه لګوه د بل چا د عزت سره لبې مه کوه الله به دې ګوره په خپله رسوا کې یاد وساته د چا عزت ته خرابه او الله به دې خپل عزت خراب کړي پردی کور دې ورانه او الله به دې خپل کور وران کړي ګوره یاد وساته د بل بچي دې د پلار خلاف کول الله به خپل بچي خلاف کړي ګوره یاد وساته دوه وروڼه دې جنګول د خپل وروڼو سره به په خپله په جګړه شي یاد ساته الله نو حدیث مبارک کې څه من اکل طیبا چا چې حلال روزي خوړله وعمل في سنة فسنة باندې عمل کو درم وامن الناس بوائقه خلق محفوظ و د تکلیفونو نه خلکو ته تکلیف نه ورکو نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه د انسان څه دی جنت دی الله تبارک وتعالى دې مونږ کې دا اعمال راولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين